د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړی چې په ترکیه کې د ناټو له غونډې وروسته د ایران د احتمالي برید د ګواښ له امله په پټه د ایر فورس 1 څخه یوې بلې پوځي الوتکې ته انتقال شوی و. ټرمپ ویلي د ولسمشرۍ ساتنې ادارې ورته د بلې الوتکې د کارولو سپارښتنه کړې وه او زیاته کړې ده چې دته ډېر ګواښونه کیږي. د سی بی اس نیوز د راپور له مخې امریکایي استخباراتو د ټرمپ پر الوتکه د توغندیو د برید یو باوري ګواښ کشف کړی و. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړی چې په ترکیه کې د ناټو له غونډې وروسته د ایران د احتمالي ترور د ګواښ له امله په پټه بلې الوتکې ته انتقال شوی و. ټرمپ ویلي دا پریکړه د امریکا د پټو امنیتي ځواکونو او پوځ په سپارښتنه شوې ده. د راپورونو له مخې ټرمپ له ایر فورس 1 څخه یوې کوچنۍ پوځي الوتکې ته انتقال شوی او اصلي الوتکه د پام اړولو لپاره کارول شوې ده. د ولسمشرۍ ساتنې ادارې راته لارښوونه وکړه چې بلې الوتکې ته ولاړ شم. هغوی غوښتل چې زه په یو بله الوتکه کې لاړ شم. د امنیت کچه یې هماغسې وه. هغوی غوښتل چې زه دا کار وکړم نو ما هم وکړ. زه هغه څه کوم چې هغوی راته وایي. ما ته ډېر ګواښونه کیږي. د راپور له مخې دا پټ اقدام ځکه ترسره شو چې امریکا د ایران او د هغه د متحده ډلو له لوري د یو ګواښ په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. د سی بی اس نیوز د ځانګړي راپور له مخې د امریکا استخباراتي ادارو یو باوري پلان کشف کړی و چې پکې د ترکیې له پلازمینې انقرې څخه د ټرمپ د وتلو پر مهال پر هغه الوتکه د توغندي د توغولو هڅه شامله وه. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي ایران له پاکستان سره د اړیکو لا پیاوړتیا ته چمتو دی او غواړي له دغه هیواد سره په سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو، کلتوري او امنیتي برخو کې دوه اړخیز همکاري پراخه کړي. نوموړي دغه څرګندونې تېره ورځ په تهران کې د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر محسن نقوي سره د لیدنې پر مهال کړي دي. پزشکیان ویلي ایران چمتو دی چې له پاکستان سره د ګډو ګټو په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي تهران ته د سفر موخه د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومني د پاکستان د وروستي سفر پر مهال د شوې هوکړې او تفاهمونو تعقیبول دي. د ایران د کرنې وزیر د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی او ویلي چې د دغه سفر موخه له افغان چارواکو سره لیدنه او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د لومړي نړیوال نندارتون لیدنه ده. په ورته وخت کې د برېښنا شرکت ویلي چې له روسي شرکت پاور ماشین سره یې د افغانستان د برېښنا تولیدونکو فابریکو د ارزونې، بیا رغونې او عصري کولو او همداراز د برېښنا د تولید ظرفیت لوړولو په اړه خبرې کړې دي. په هیواد کې د برېښنا د نشتوالي ستونزې او د هغه د حل او له منځه وړلو په برخه کې د اسلامي امارت هڅې. د برېښنا شرکت د اجرایي عمومي رئیس عبدالحق همکار په کابل کې د روسیې د پاور ماشینز شرکت له تخنیکي مسؤلینو سره د برېښنا د تولیدي فابریکو د اساسي بیارغونې، د تجهیزاتو د نوي کولو او د تولیدي ظرفیت د لوړولو په اړه خبرې کړې دي. د روسیې پاور ماشینز شرکت غواړي د افغانستان د برېښنا د تولید فابریکې وارزوي او د هغوی د بیارغونې، د تجهیزاتو د عصري کولو او د تولیدي ظرفیت د لوړولو لپاره طرحه جوړه کړي. د برېښنا شرکت د اجرایي عمومي رئیس د دې برخې د پانګونې د فرصتونو او اسانتیاو په اړه هم معلومات ورکړي او ویلي دي چې دغه شرکت به د لومړنیو تخنیکي ارزونو د ترسره کولو په برخه کې له روسي شرکت سره همکاري وکړي. روسي پانګوال غواړي د برېښنا تولید فابریکو پر اساسي بیا رغونې او تجهیزاتو نوي کولو پانګونې وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس الحاج میر عبدالحق همکار خپل کاري دفتر کې د روسي هیواد پاور ماشینز تخنیکي کمپنۍ مسؤلینو سره ګډه ناسته کې د تولیدي فابریکو پر اساسي بیا رغونې او تجهیزاتو نوي کولو خبرې وکړي. ناسته کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس الحاج میر عبدالحق همکار هیواد کې د برېښنا تولید فابریکو اساسي بیا رغونې، تجهیزاتو نوي کول او ظرفیت لوړونې برخو کې د پانګونې فرصتونو او اسانتیاو یادونه وکړه چې په وینا یې د افغانستان برېښنا شرکت له روسي پاور ماشین کمپنۍ سره د تخنیکي لومړنیو ارزونو برخه کې هر ډول همکاري کوي.
له بلې خوا د ایران د حکومت یو لوړ پوړي پلاوي د دغه هیواد د کرنې وزیر په مشرۍ نن کابل ته رسیدلی دی. د دغه سفر اصلي موخه له افغان چارواکو سره د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د همکاریو، سوداګرۍ او د افغانستان او ایران ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې اترې دي. همداراز ټاکل شوې چې دواړه لوري د کرنیزو محصولاتو د سوداګرۍ، پانګونې او د کرنې په برخه کې د ګډو همکاریو په اړه هم خبرې وکړي. امروز به دعوت وزیر محترم زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان به کابل اومدیم و انشالله هم دیداری رو با مقامات افغان خواهیم داشت و همچنین بازدیدی از اولین نمایشگاه زراعت و مالداری افغانستان رو خواهیم داشت انشالله در برنامه ها. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو میاشتو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا هڅې زیاتې او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې هم پیاوړې شوي دي. به خاطر رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصادی یکی از مهمترین موضوعاتی که زیربنای حساب می شود همان بودن برق ثابت و برق منظم در یک کشور می باشد. هر قدر که دولت افغانستان تلاش نهایی خود را کند که برق در افغانستان تامین کند و یک برق منظم به تمام فابریکات و به تمام شرکت ها در سرتاسر افغانستان در نظر گرفته شود، به ما اندازه ما میتونیم که دستاوردهای بزرگ در بخش اقتصادی تجارتی داشته باشیم. د شنونکي په باور د انرژي په برخه کې د روسیې د همکارۍ پراختیا او افغانستان ته د ایران د کرنې وزارت د لوړ پوړي پلاوي سفر د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او د لا پراخو همکاریو لپاره مهم ګامونه بلل کیږي. دوی وایي دا ډول همکاري کولی شي د بهرنیو پانګونو د راجلبولو، د سوداګرۍ د پراختیا او د افغانستان د بنسټیزو برخو د پیاوړتیا لپاره زمینه برابره کړي. هیواد ته تازه راستنه شوو زرو کورنیو ته د خوراکي مرستو ویش بهیر پیل شو. چارواکي وایي په راتلونکي کې به دغو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې هم وویشل شي او د سرپناه د جوړولو لپاره به هم هڅې ترسره کړي. په ورته وخت کې راستنه شوو کډوالو د ترلاسه شوو مرستو هرکلی کړی، خو د دایمي سرپناه نشتوالی یوه له اساسي ستونزو څخه بللې ده. په پکتیا کې زر تازه راستنه شویو کډوالو کورنیو ته د خوراکي توکو د مرستو ویش ترسره شو. د اسلامي امارت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر پکتیا ولایت ته د خپل سفر پر مهال د یو زر هغو کډوالو کورنیو لپاره د خوراکي مرستو د ویش لړۍ پیل کړه چې تازه هیواد ته راستنه شوي دي. د نوموړي پر وینا هغه کډوال چې اوس هیواد ته راستنه شوي د دین او دیني ارزښتونو د دفاع په موخه ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي وو او د پخواني شوروي اتحاد او د ناټو ځواکونو پر وړاندې د مبارزې پر مهال یې هم فعاله ونډه اخیستې او قرباني یې ورکړي دي. مولوي عبدالکبیر زیاته کړه چې حکومت هڅه کوي د تازه راستنیدونکو کډوالو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. یو نور کاروبار د اسلامي امارت ګوره ستاسو سلطنت ته متوجه دی. پرون ما د چا سره ملاقات و خیریه مؤسساتو نو په هغې کې دواړو ته وکیو ته مې وویل مال ګوره موږ د مهاجرو په رابطه څه شته ضرورت لرو. د مهاجر دپاره خوراکي موادو کومک زموږ سره وکوئ، دغه ته مهاجر ضرورت لري. د خیمو کومک زموږ سره وکوئ، مهاجر ورته ضرورت لري. شهرکونه امارت توزیع کوي، هلته تاسو کورونه مهاجرو ته جوړ کړئ چې هر څومره وسه کېږي. مکاتب مدارس په شهرکونو کې جوړ کړئ او رقصنۍ شبکه ورته فعاله کړئ. په همدې حال کې تازه راستنیدونکو کډوالو د خوراکي مرستو له ترلاسه کولو هرکلی کړی، خو د سرپناه نشتوالی یې یو له جدي ستونزو څخه بللې ده. دوی له مرستندویو ادارو غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د دایمي سرپناه د برابرولو په برخه کې هم هڅې وکړي. څلور میاشتې کېږي چې راغلي یو، نو دغه مخکې مرسته چې موږ سره کېږي مرستې موږ سره نه دي سوې. ډېرې هڅې هم کړي دي، تقریبا یو په دې فورمو باندې چاپ کړی یم د 1000 روپۍ خو مې پرې ورکړي. خو بس اوس خدای پاک مهربانه شو، دا اوس دغه مرستې موږ سره اوله مرسته د 4 میاشتو کې چې موږ سره وسوله او د موږ د راتلو دا 3 میاشتې کېږي چې راغلي یو او دا اوله وار مرسته ده چې موږ ته لاسه کېږي هلته او له دې نه مخکې موږ ته کومه مرسته نه ده راکړه شوې. او نور د موږ د مهاجرینو ډېر ضرورتونه دي. موږ چې له پاکستان نه راغلي موږ یو شی هم نه دي راوړي او موږ خالي لاس راغلي یو. د شمیرو پر بنسټ په تیرو میاشتو کې 8 میلیونه کډوال هیواد ته راستنه شوي چې له دې ډلې 15,000 کډوال پکتیا ولایت ته بیرته راستنه شوي دي.
د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زما خبري سرویس په دې ځای پای ته ورسید. لملتیا مو مننه.